السلام علیکم ورحمت الله. امید لرم ملګرو چې ښه به ملګرو تاسو په درنه حضور کې یو ځل بیا له ویډیو سره حاضر یم. نو نن به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه په اسانۍ سره او حداقل په وړکه ویډیو یا غټه ویډیو نو په لږ وخت کې ډاونلوډ کړو. نو ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. امید لرم چې ستاسو هم د استفادې وړ وګرځي. نو ملګرو که زما یوټیوب چینل ته نوي یاست نو هیله لرم زما یوټیوب چینل د سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ښایسته معلومات زما له یوټیوب چینل څخه ترلاسه کړئ. نو ملګرو ورځو د ویډیو په طرف وخت مننې سم الله دې وکړي چې دغه اپلیکیشن دغه طریقه ستاسو د فایدې وړ وګرځي. نو یو ډېره ښایسته طریقه ده. نو ورځو ملګرو د ویډیو په طرف مونږ ګورو خپل فیسبوک خلاصو. دا فیسبوک هم خلاص که. نو دلته ګورو یو ویډیو. نو دغه د ویډیو راغله د فضل حق فاروقي چې په ایشیا کپ کې 140 سپیډ وویشته. نو ګورو دغه ویډیو ډاونلوډو. نو ملګرو دغه د 3 ډاټ چې دي نو دغه 3 ډاټ به ووایي د 3 نقطې. نو دغه 3 نقطې هم چې ووایي نو دغلته به تاسو یو څه اپشن راسي. دغلته به د کاپي لینک اپشن ووایي. د پنځم اپشن د کاپي لینک اپشن دغه اپشن به ووایي. دغه هم چې ووایي نو فیسبوک نه به ډایرکټ ووځئ. نو فیسبوک نه به ووځئ دغلته یو بل اپلیکیشن دغه به خلاص کو. هغه اپلیکیشن کوم کې چې ویډیو ډاونلوډیږي. نو زه به تاسو ته دغه اپلیکیشن د ویډیو په اخر کې وښیم چې څنګه ډاونلوډیږي او له کوم ځای څخه ډاونلوډیږي. نو دغه اپلیکیشن ورځو خلاصو. نو ملګرو دغه اپلیکیشن خلاصو. نو دغه پاس سرچ به ووایو. دا چې کله ووایي نو دغه به د یو 2 سکند لپاره کلک دغه د سرچ ځای ونیسو. نو دغه هم چې ونیو بیرته به پرېږدو. دغه به د پیسټ په نوم اپشن راسي. د پیسټ په نوم اپشن چې راغی نو دغه پیسټ په نوم اپشن به ووایو. نو چې کله ووایو دغه څنګه ورسره ګو اپشن لیکلی ده دغه به ووایو. نو اوس ګورو ملګرو دغه ده. ملګرو ویډیو راغله ډېر ژر راغله. نو دغه اوس ډاونلوډو ګورو چې په څومره وخت کې ډاونلوډیږي. دغه د ډاونلوډ نښه به ووایو. دغه مو وویله. نو ملګرو دلته اوس اپشن راغلی تاسو ته وایي چې دا غواړئ تاسو اډیو ډاونلوډ کړئ، تاسو غواړئ دا په وړوکي سایز ډاونلوډ کړئ، تاسو غواړئ دا په غټ سایز ډاونلوډ کړئ او دغه ځای څخه ملګرو تاسو د دې نوم هم بدلولی شئ. نو زه غواړم ملګرو چې دغه تر ټولو نه غټ سایز باندې ډاونلوډ کړم. یعنې 240 په دغه ټول نه غټ سایز کې دغه اخرنی به زه ووایم او د ډاونلوډ د اپشن به زه ووایم. نو دغه د ملګرو څه موږ ګورو چې ویډیو ډاونلوډ شوې ده که نه ډاونلوډ شوې ده. نو ملګرو دغه د ویډیو په حداقل یو 2 سکندو کې ملګرو زموږ ویډیو ډاونلوډ شه. نو ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. نو امید لرم چې تاسو هم د استفادې وړ وګرځي. زه اوس ځم دغه درخیم چې تاسو له کوم ځای څخه دغه اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو ورځو ملګرو دغه اپلیکیشن په طرف چې ډاونلوډ یې کړو. نو ملګرو تاسو په خپل موبایل کې خپل ګوګل یعنې کروم خلاص کړئ. دا هم چې کله خلاص کړ نو دلته به سرچ کې ولیکئ اولډ ورژن ویډمټ ډاونلوډ. دغه راته دلته راغی نو دغه به ولیکئ. دا هم چې ولیکئ دغه د ډایرکټ د اول اپشن اول ویب سایټ به تاسې ووایئ. دا هم چې ووایي ملګرو د ډایرکټ درته راغی هماغه اپلیکیشن نو دا به ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دغه اپلیکیشن موږ ډاونلوډوو. نو دغه د ډاونلوډ په نوم اپشن به ووایئ. نو دغه ډاونلوډ په نوم اپشن چې ووایي نو دغلته به بل پاڼه خلاصي. ملګرو دغلته د ډاونلوډ فرام سکیور سرور په نوم اپشن باندې به کلیک کړئ. نو په دغه هم چې کلیک کړئ دغلته به تاسو ته راسي چې ډاونلوډ اګین. دا ځکه ما ته ډاونلوډ اګین راغی چې ما سره موبایل کې یو دانه تر اول نه پروت دی. نو دغلته به تاسو ته راسي د ډاونلوډ په نوم اپشن باندې به کلیک کړئ. نو دغه باندې به کلیک کړئ نو دغلته پاس درته راغی ډیټیل. نو دغه بلته باندې کلیک کړئ نو اوپن. نو ګور حداقل په 1-2 سکندو کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ شو. نو دغه به انسټال کړئ په خپل موبایلون کې. نو دا وګوره اوس دا اپلیکیشن انسټالیږي. نو اوس ګورو نو ډن دغه ډن اوس زه خپل پاڼې ته ملګرو دغه د ویډمټ په نوم اپس موږ سره ډاونلوډ شو. دغه موږ خلاصوو. نو دلته به موږ لاندې کانټینیو ووایو. د بیخي کوم اپشن د لاندې کت اپشن کانټینیو په نامه د کانټینیو به ووایو. نو ملګرو د اوکې به ووایو. نو دغه د ملګرو ویډمټ ته به کینسل کو. نو ملګرو دغه ډېر ښایسته اپلیکیشن او ډېر ژر ډاونلوډ شو ډېر ښه کار کوي. نو الله دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو ملګرو که دغسې ښایسته معلومات نور هم غواړئ نو ملګرو زموږ یوټیوب چینل د حمید الله افیشل په نامه د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله.